خلق در تجار پمینا بیایی چه قربان شو خلق په کوم محفل کې چې جانان نوي لکه وریس کې چې باران نوي او داستا پښتون کې چې وبلته ګوري امین وزیر به مسلمان نوي چا وی چې مینا څه ده نو ما ته ورته ور یاد کړې ماشاءالله چا ویل چې مینا څه ده نو ما ته ورته ور یاد کړې زما سره د دې نښه مثال نه ولالیا مینا ولې سلومینا په دې امید یم چې ریغ جوړو خوشحالو وسی د محال د زنګل وزیرستان جنوبي وزیرستان ماکینه د تاسو سره د کیمرې د لیارې مخامخ شوي د محال رو سره خوږه ملګري او سلطان سرحدي د وزیرستان یو ولسي شوقي سندرغوړی چې نه یو شهرت ته کتلی دي نه یو دولت ته کتلی دي خو د موسیقۍ د پښتو د ادب یې خدمات کړي دي رو سره ار جې ظاهر الله ظاهر پښتونخوا رادیو رزمک او سابق اسسٹنٹ پروڈیوسر بختور وزیر ار جے زین پختونخوا رادیو رزمک مولا پیونده لمسای دوست علی خان لیوانای او دا ملګری اروند سنر سره نوستی ز د وطن یو ادنا ملانګ ار جے امین وزیر د سلطان سرحدي په طرف ورسي د ژوند په متعلق یو څه پوښتنې ورنکي او د پروګرام په آخر شو د دنا مختصر هوندې سندره غزل ضرور ریکارډ کوي سلطان سرحدي چیرشه پیدا شو وړي کوله چیرشه تیر کو او د شمالي وزیرستان د کیم کلی او د کیم سیمه سره تعلق لري بسم الله الرحمن الرحیم ټول ماشاءالله نن خو چا داسې خبره شي ملک بیوی چې پلنکای خو نن ګلون وراوي نن خو ټول ګلون سره استای امو غټه خوش نصیبی دغه دو چالا پاک متملګری رغر کوي رغیر سیخوي نو زنن ډیر خوشحال یم او جنوبي وزیرستان مکین ترغلی لیوانیون خو ډیر دی په دغه وطن شیخ حمید دا لیوانای ډیر خوښتای ځکه چې د مینې لیوانای دی او د دیدن لیوانای دی او د ولما د قدر لیوانای دی نو دا مل سره ملګری که دغه سپیشل روغلی تو د پیدایش زخو شمالي وزیرستان او مامید خیل نو مسکی کلی شه مې پیدایش شوی دی او هغې نه بعد چې کومه دا ژوند تیر شه ژڼیتیب روغی بیا پسې دا دوه لیوانیون خو په یوه ځای نه چلیږي خو خیر بیا لیوانتیب یې شمېر کا چې دا پسې روغی نو دغه سره هم شوق پیدا شو نن دغه ځای ته رسولي خو په داسې بیا ډېرې سړې تودې تېرې دیر بندې او ډېر قسم قسم خلکو روغی چې دا ما کا دغه تو مالک ضیاء پلونی ډینګې مو چې دا خبرې ورسته دی دا کیم زړه شوق چې دی ملکه دا کیم زندگی چې دو دا بیل شی دی لشکې دنیا ته وشول په کور دی نن سبا خو ماشاءالله زه دا نه وایم چې د امیش لیار خلک ونیوه خو په دغه وخت چې زیر الله ګله خلک ډېره په بده منله چې دا ډمتیب دی ډمتیب یې بیرته ویل او نن سبا خلک یې سینګر بیلي او پلونکای ډینګای بیلي په مخ شمیش په وخت شوي شل ډم بوله چې ډم دی نو دا کمیش چې څه شی وي نو موږ ژوند ته خوښ کړی و خو هغه یو فن هم شریک کړی و چا زد و یا چا مینا و یا څه شی وي یا د کوم خدمت و خو انشاءالله چې یوار مخکې چارته وي چې کومه وخته پیروي کې مو چې سیم ور ټیټ نه مو هغه پیروکه خدای خوښه ولګیا وي چې ژوند مو وي نو او د تو اوس چې کوم د میناول یې زیات پیدا خوښوي چې بهي به ویډیو تاسو ونه ویني نو اکثر داسې پیر شوي دي چې تو سندره وي تو کلام وي دا تو ریکارډ کړی وي نو اکثر خلک دا ګمون کو چې دغه د سردار علي ټکر دی دا اوس د تو د سردار علي ټکر اوس ډیر سره میچینګ سره دا خو ناشناستای هغه ایو هغه دی چې دا بخښنه سره معاملې غوندې ولد پس پینے جو میں نیل والا گوا ولد پس پینے جو میں نیل والا گوا مائے تماشا کڑا جل کے شور والا گوا مائے تماشا کڑا جل کے شور والا گوا نو هغه داسې اوس دی
بیا خلک وایي چې سردار علي دغه شوګړ دی، بلکې سردار علي سره زه ملو شوی یم او ده په ښه ملو شوی یو زیست چې دی ډېر پساو په امارات چې هغه ملکه بیا لکه مو یو امداد وکړه هغه شیونه مې ورته ټیک کړل که نه. بیا ده و چې ته پاکستان ته روشه چې په مونه د پوسه وړوه او مو سوچ وکړه چې د ریډیو ته ملک تیر سی دا تو سر سیار جیغ دی او دا بایغ دی د هېواد سر ما چې کیم یستی داس ینګ مین خلک یستی د وزیرې خو هر سړی ویلی شي، وزیرې خو هر سړی ویلی شي دوستالي بای، خو ته د پښتونخوا یو وزیرستان ما جوړېږه، پښتونخوا پیرا جوړ شه بیا مو سره د سوات پېښور او د کوړته خلک ډېره مینه کړه و دا پروګرامونه ته زه بیا مستي وچلش کې دال یار ونسه د امیش مخشه مې یو انټرویو ځان چې ملک صاحب ته ورکړې وه، یوه مې میرمشاه شکیر بای دې ته ورکړې وه چې میږ ملک صرف دغه شي ناکام کړی دی چې لغات ته په لغات شي هېڅ نشته، دا کتابونه چې کیم دي لیکلي شوي دي خلک یې ګرځوي ورسره ځان چې دوستالیغ د سره دی تو سره دی دا په زندگی پروته دی، خو دا لغاتینا چک ټیټ سي چې کیم تیر شوي دي یا څیک سوي دغه لش کې د شاعري به عزتي وکړه زخه به عزتي به کنه او بل وزیر ژبه سخت ډیر سنگرون وستي مو چې ته دول زنه وړه په تو پس چې ډیر سګزر وکړي مش په وطن شنه در پس راسي زه مشه ډیر زیدي غوښی یار نه صدال یار مې زکه اختیار کړل. بشکه سرحدي څه ارمون د ودې زونه په دا ورشه چې یار دا ارمون مې پیرا شي هغه ارمون دی چې نن ورځې پر دغه سي وی پیرا شوی نه وي یا پیرا شوی یاره داس کې ساده وکړه په دغه مشوم مې زړاوه ما ارمونینا خو ډیر خلکو او ډیر پزړه شدیغه د خلکه صحیح او زغه ډیر ارمونینا لاره چې هغه نغمه وته وی چې زغه یو جانان لاره څه وکړه او زه یو جانان مې لورا مو وی چې یاره چې پین کم از کم 38 سال یې پیرا کېږي زموږ د ځوانۍ او هغه د ځوانۍ داسې ځان چې 38 سال به پیرا کېږي چې مو سړی دلی ولاس کولی یوه لاس ملاقات مو نه دی شوی څه وي که نه خو دا یو ارمون مې وه چې 15 میلټه صرف مو دا پوښتنه ځنه کړې وای چې دا دمره کولینه د تو درد مو په زړه شه وګرځوه چیرې تو سره درد شته که نه دا یو ارمون مې پوته دی په زړه شه خو چې ټنډیکې وي یور خو به چاپکوټه ته ځون ورساوه په ټنډیکې غه چې مارک شو چې مخ شعرونه شي چې دا یو پښتنه درنه که دا یو ارمون مې دی نه رامې په دنیو شه هر څه ارمون دي نه پیرا کړي دي. میناولې د سرحدي د دغه خبرې سره خپل دوه مودګوډ شرینه ذهن ته راغلل چې په کوم محفل کې چې جانان نه وي په کوم محفل کې چې جانان نه وي لکه وریس کې چې باران نه وي او داستا پښتون کې چې وبلته ګوري امین وزیر به مسلمان نه وي. شریکا وایي اے زما د زړه سلطان تا سلطان دا چای اے زما د زړه سلطان تا سلطان دا چای تا رنځورن ډېر دی وایه ته درمان دا چای تا رنځورن ډېر دی وایه ته درمان دا چای اے د زړه سلطان وایه ته سلطان دا چای. خلق در تجار پا مینا ویای چه قربان شا خلق در تجار پا مینا ویای چه قربان شا خلق در تجار پا مینا ویای چه قربان شا خلق در تجار پا مینا ویای چه قربان شا یلا توایا پس دگچے پا اصل خاندہ چائے توایا پس دگچے پا اصل خاندہ چائے ترنزوران ډیر دیوایا تدرماندہ چائے ترنزوران ډیر دیوایا تدرماندہ چائے اے دزڑ سلطانتا
دا زړه سلطان ته چا سرحدي میناول ته د پیغام سره پیغام خدا ستای چې د توس چنن زد ترغلا یا صفه خبره شربنده کې په توس نشش انسانیون شته په د وزیرستان شه خدا و یا د میش په نصیب نه وی وی میش پیژنی نه و یا ډیر شته میږي پیژنی او ور سره نوست ویلوړ مو دی دا خو چې د دل ازر غلا یا نو دا په توس انسانیت او مینا او خلوص دی هغه په وجه باندې زد ماکین ولګاړ ته در سره غلا یا کني خدای شته ز چا سره سره سنا چې ګرځنه ډیر ور سره پدا چې پلستی سره کمزوره بوډا شوی د یارانه نه ډیر خدا توس مینا نه دو خلوص دغه زنه نرکنش کړه دل روغله در سره بیا در سره سبيار څه نو دا پیغام د چار سړی په ځون ش انسانيت روالي او پل منځ په دوسه چې کیم د پدالې به نه وای ډیر خلداشته چې د صابل منځوي کنه نو میش دا نه غوړي چې میش دی وریر وی ام تربیر عزیز وی یا پښتین وی یا مسلمان وی چې جغنام ته لور شي او منځین او د سینه خالصای کو خود یو بل گاونډي خیال سوتا یو بل سره مینا کا او بل د ایجوکیشن ډیر ضرورت دی د ټیپک ستیرا لا تبوی وکمیجه د عمل تباک نن دا ماکین سکشلی غرینا دی چې د دنیا غرینا مونږ دل دلی په سویزرلند پلونا ډینګای شد استرالیا شد سکشلی ملکینه نشتا په ټیپک په وجه ډیر پوتشبل مشته د تعلیم ضرورت دی نن چې د تو شاعرونی تو هرجیغ دی تو سارونی په کورسه نوستی او خالتا عادتینه ور وشای اخلاقینه ور وشای په ریډیو شه په وشي بل شي باندې ټي وي شه په دا میوزیک شه په هر شي باندې لګیای تو څه چې د لګیای خالتا انسانيت ور وشای نو پکور دو چې دا سړی انسانيت زده کو تعلیم وکړو خپل قبيله وسوتی خپل ډاکټر جوړ شي چې خیر لري د پېښور څخه پردي ډاکټرون نه کسي نه پردا متوي خپل وطن سره ډاکټر و انجینر و همیش خلک خپل وطن خپل کابو کو دا پیغام دی وخلته میناولې د سلطان سرحدي خبره ملغالره امید لاره چې د نن بانډار نه وته پیرا خوانو خستوي سلطان سرحدي دا سنمونه شخصیت یا دا سنمونه خلق پچار دادو چې میش په معاشره شي په درنا سرګو دوی ته وکسي سلطان سرحدي خپل ژوند د پښتو ادب ته وقف کړی دی او هیڅ کله شهرت او دولت ته نه دی کتلی د شوق سره وتلی دی او شوق پیرا کوي او یارونه دوستونه بنداري نه بده باندې وکړلی دي نو لوی ژوند ورته غوړو امید لاره چې د نن بندار نه وته پیرا خوانو خسوي چې بل خبرونه وته سره تر یغه وخت پر خپل قربا ار جی امین وزیر ته ورکه اجازه د خدای په امان